ډېر تاریخي کلا ده او دې ځای کې چې کومې چینې دي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو یارانو دوستانو څنګه یو ښه جوړې طبیعتونه مزاجونه مخه دي. امید لرم چې ټول به ښه او روغ جوړ به په صحت باندې به روغ و کارونه روزګارونه هم باښه وي او انډیوالان یاران دوستان هم باښه وي او راغلي یو بړه چینې ته. بړه چینه ده که نه؟ بړه چینه کوم ځای دا غیوا ده. کوم ځای دا دا ټول ایریا چې کومه ده دا په بړه چینې باندې یادېږي که نه؟ همجې دا مو سره همجې سره خو به خیر ګپ لګو او نور څه کوم دی در سماندو ویډیو په باره کې ډېر غټ فرمایشونه راغلي وو ټولو ملګرو یارانو دوستانو بالخصوصا چې کوم خلک د در سماندو دي هغو دا خبره کړې وه چې یاره در سماندو ویډیو نن راغلی یو ځي در سماندو ته دې ښایسته او رنګین کلي ته دا خبره مو مخکې کړې بیا به یې کوم بار به یې کوم چې څو ځلې دا خبره زه وکړم چې هغه به کمه وي. دنیا ټول ملکونه وګرځه غټ بلډینګونه به وګورې امجد بای برج خلیفه به وګورې خو که ته د هغه لاندې ګرځې هغه کې نه ګرځې که نه بیا به هم دی تا زړه په هغه باندې دا تسلی نه کوي چې دا یې ما ده ویلې چې هغه یې تا وطن نه ده هغه یې تا کله نه ده خو که ته په دې خړ پړ کلي کې ګرځې د دې کلي هر یو شی تا ته خپل لیدی شي ویلې چې دا یې تا خاوره ده او ته د همدې خاورې پیدا وي د خپلې خاورې نه انسان ته یو خوشبویي رسي چې هغه سره د هغه زړه تسلی کوي. دې علاقې ته بړه چینې کتنو دپاره او په در سماندو کې چې کوم مشهورو زیارتونو کې یو زیارت ته هغه ده نندان مقام د هغه زیارت دپاره هم د ښو و شو علاقو نه خلک اکثر راځي ته ورسره جماعت ته دا کوم زیارت ته؟ نندان مقام دا په در سماندو کې هغو مشهورو زیارتونو کې یو زیارت ده چې کوم ځای ته به خلک ښه و شو علاقو نه خپلو ښځو بچای سره راتلو دې ځای به یې خیمې لګولې وي او په دغو دیوالونو باندې به ټوله شپه مومبتۍ بالې وي او دې ځای کې به هغو هفتې تېرولې. دې کلي کې ښایسته پټي دي شینواله ده دا غرونه دي او بیا ورکې کټه غټ زیارتونه دي ډېر تاریخي کلا ده او دې ځای کې چې کومې چینې دي او دغه چینې خو شو ځین څه علاقو کې نشته که نه نشته ډېر کم تیر به وي ډېر کم به وي نو مو لال مد خان ایللو یو څو ګیلې دي چې هغه یې تاسو سره واله ځینه شعر کې مو یې څه پرېښود دا اول زړه الګ کي بیا به خیر دی زه دوې خبرې وکړم ته څه یې بلکل هغه یې مو ګیلې دغه دي پوه شوې چې یاره دا ښکلې علاقه ده جنت فردوس علاقه ده لکه په دې علاقې کې ښه ونه ښه چمندونه ښې اوبه ښه غرونه هغه په دې درسماندو کې دي او چا خبره څه دې درسماندو ته چا داسې زړه ښه نه کړلو چې یاره زه ورکې دغه یونیم ښه شی زه دغه دې ته منظور کړم چې یاره د درسمان دې شي پسې نور اخیسته کړو ګیلاس کومه دی دې وله بلکل په ځای باندې د مو مشرانو ته پکار ده چې دې شي ته لغونتې غور وکړي د درسمان چې کوم ده که دا قوم دا کله دوره تاریخ لري نو بیا ویلي دوره ټولو نه څړته پاتې
د خبرې کې زه در سره اتفاق کوم دا ګیله خو بالکل زه منم زه کوم دا ګیله خو ځان کوم ملګرو راغلي یو ځلې بیا درته وایم څه بړه چینې ته راغلي یو بړه چینې کې داسې یو څه بړه چینه واچوئ ملګري تیمور راته ویلي و چې راشه داسې نه ویډیو وکړه او هغه په درسماندو باندې ډېر زیات مین ده بلکې درسماندو کې ډېر داسې ملګري یاران دوستان دي چې هغه ورته داسې نه ویډیو ورسته هغه یې دوبۍ نه درسماندو پیج چلی نو داسې ډېر ملګري دي چې هغه دغه ویډیوز چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې خوښوي درسماندو والا درسماند دا داسې وطن داسې کله داسې ځای چې هغه ځای کې چې کله ګرځې نو روح ته خوشحال وي موږ خپله روح خوشحال ده ډېر خوشحال یو مزه ده کوي خو ارمان ده که دا چینه وه د دې رګونه مګونه خلاص وسه د اوبه اوبه راتله بیا به یې یار ډېره مزه کړې وه خو خیر څه ویډیو څوره مو کوای شو هغه ماته وکړه مخکې مزید به نورې ویډیو کوو امجید به یې هغه تک سور موټر به ولاړ ده بړه چینې کې و دا تاسو ګورئ راڼو تکې سپینې اوبه دي بیا نن یې مو روانګۍ یاده څه خراب به نه کیږي که نه एकदम ویسے خراب ہے څه ډېره مننه سلام خوشحال صاحب د درسمندو نظارې وګورئ پکې ښایسته ښکلې چینې وګورئ د میلمنو ډېر قدردان دي د خلوص نه ډکې ځوانان دي هم غیرتي ټول مشران دي زموږ د کلي دا وږمې وګورئ د درسمندو نظارې وګورئ